په سوشل میډیا باندې په دې ورځ دوه کې دا ویډیو د دې ماشومې د ډیره زیاته په ټریډ کې روانه ده. دا ولې روانه ده او د دې څه سټوري ده؟ د دې دا سټوري ده چې دا ماشومه په سکول کې ناستې وه او دې استاد ته تپوس وکړو چې تاسو کې د اختر جامې چا کړي دي، هغه لاسونه اوچت کوي. نو د ټولو لاسونه اوچت کړل خو دې ماشومې لاس اوچت نه کړو. نو د استاد ورته ویلو چې راشه دې خواته. نو چې دا ولراله تپوس یې وکړو چې تا ولې جامې نه دي کړې اختر لا؟ نو دا ورته داسې په مسکۍ غوندې معصومیت کې ورته ووایي چې اختر له چا چا جامې اخیستې؟ دې خو راشه چې تاسو نه اخیستې. راشه ولې تاسو کله اخلئ؟ موږ له مور ځکه جامې وانه اخیستلې چې موږ ته مور ویل چې یو څو ورځې صبر وکړئ چې کله موږ ته د اختر سرسیاره میلاو شي نو بیا به موږ تاسو له په هغې باندې جامې والو. خو دا ډېره د افسوس مقام دی، ډېر زیات د جړا او د افسوس مقام دی، ځکه چې موږ لکه خپلو بچو له میاشت مخکې کپړې او پیزارونه ورڅ اخلو او دا غریبانان دي، دا یتیمانان دي، دا زموږ سرسایه او پیسو ته ناستې دي. په داسې قسم خلکو باندې زکاتونه او خیراتونه کیږي. تاسو پکې خپل او پردی وکئ په زکاتونو کې. نو په زکاتونو کې خپل او پردی نه چلیږي. سوال درته کوم چې د چا په ګاونډ کې، د چا په کلي کې او داسې قسمه غریب خلک کې، نو د خدای د رضا لپاره هغوی سره خپل امداد وکئ. چې څومره قسم امداد دنه کېږي دا ورسره وکئ. او ویډیو چې څومره هم شیر کولی شئ شیر یې کوئ چې داسې هر قسمه خلکو کې لږ کم از کم لږ شان غیرت پکې روچت شي چې که ګاونډ کې غریبي چې ګاونډي سره امداد وکړي، که په کلي کې چې کلي والا سره امداد وکړي. ځکه دا اختر دی، دا روژې موږ ونیولې په سختو باندې مو نیولې. را روان اختر دی، د خوشحالو اختر دی. نو چې زما په کور کې اختر وي زه یم چې کم از کم د هر چا په کور کې اختر وي. نو که ویډیو م خوښه شوه خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې خلک ته عبرت والي. والسلام.